دوستانو که چیرې له تاسو څخه ستاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ هیر وي او ستاسو خپل فیسبوک آی ډي نسئ خلاصولی، نه تاسو ته موبایل نمبر یاد ده، نه تاسو ته ایمیل اډرس یاد ده، تاسو ته صرف نوم یاد ده خو تاسو هغه آی ډي خلاصول غواړئ، نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. په دغه ویډیو کې ستاسو ته یوه ډېره اسانه طریقه درښیم چې د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې بغیر موبایل نمبره، بغیر ایمیل اډرسه، صرف د نوم په ذریعه سره خپل فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ. نو ډېره ضروري طریقه دوستانو، ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو دلته پر تاسو ولر په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ، په سرچ کې به تاسو ولیکئ ایکسس اینډ ډاونلوډینګ. کله چې تاسو په سرچ کې ایکسس اینډ ډاونلوډینګ ولیکئ، نو دغه اول پیج به تاسو خلاص کړئ، دغه ایکسسینګ اینډ ډاونلوډینګ یور فیسبوک انفارمیشن. سمپل په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه پیج خلاصي. ګور په دې کې وایي وات بیسټ ډسکرایب یور ایشو. په دې کې به سمپل په دغه دویم اپشن اکاونټ ایکسس ټربل شوټینګ په دغه باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. بیا په دې کې ګورئ موږ سره دویم اپشن دی هاو کین وی help you with your account access issue. په دې کې دغه اول یو څه د my account has been hacked په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. کله چې تاسو په دې باندې ټیک مارک ولګوئ، لاندې ګور بیا تاسو یو اپشن درکوي وایي security by going to the help center. دغه security by going to the help center باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، بیا په دې کې موږ سره ګورل ته اول اپشن دی recover your account if you think that your Facebook account was hacked. په دغه باندې به سمپل تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، لاندې دستي ګور تاسو ته د get started په نامه بټن درکوي. په دغه get started بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په get started بټن باندې کلیک وکړئ، لاندې به راسئ، لاندې ګور بیا په دې کې موږ سره اول اپشن دی وایي someone else gained access to my account. په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به لاندې راسئ، دلته ګوره وایي yes I can still log in no I can't log in. اوس موږ ګوره خپل فیسبوک آی ډي نسو خلاصولی، نو موږ سره ډیټیل نشته، نو لاندې ګوره په دې کې دویم اپشن دی no I can't log in. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته ګوره وایي yes I can access the phone number or email address on the account. No I don't have access to the phone number or email address on the account. اوس که چیرې تاسو سره موبایل نمبر وي، ایمیل اډرس در سره وي، په دغه اول باندې به تاسو کلیک وکړئ. که چیرې تاسو سره موبایل نمبر او ایمیل اډرس نه وي، نو په دې کې به دغه دویم اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو په دغه نو I don't have access to the phone number or email address باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، لاندې ګوره تاسو ته یو لینک درکوي، سمپل په دغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، اوس دوستانو دلته ګوره وایي انټر یور موبایل نمبر. اوس خو موږ سره موبایل نمبر نشته، نو لاندې ګوره بیا موږ سره اپشن دی وایي سرچ بای یور ایمیل اډرس or name instead. په دغه سرچ بای یور ایمیل اډرس or name instead باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو خپل د فیسبوک آی ډي نوم کې ولیکئ، ما ایمیل اډرس کې لیکئ، ما نمبر کې لیکئ. دلته اوس تاسو خپل د فیسبوک آی ډي نوم کې ولیکئ. اوس د ما آی ډي څه ده، هغه د بلال خان په نامه ده، ما بلال خان کې ولیکئ. لاندې سرچ بټن ده، سمپل په دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو ته ډېرې آی ډیانې راواړوي. اوس که چیرې دلته ستاسو آی ډي رااړوي، نو سمپل په خپل آی ډي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په خپل آی ډي باندې کلیک وکړئ، نو دلته ګوره بیا هغه ایمیل ستاسو ورکړی، هغه ایمیل به تاسو ته راواړوي، یا تاسو موبایل نمبر ورکړی وي، هغه موبایل نمبر به تاسو ته راواړوي. په کنټینیو بټن به کلیک وکړئ، هغه ته به کوډ لاړ شي، کوډ به کې وي، تاسو ته به آی ډي خلاص شي. یا که چیرې بیا هم دوستانو دلته تاسو ته ستاسو د فیسبوک آی ډي نه راړوي، اوس ګوره بیا رالم، دلته بلال خان کې ولیکئ. نو اوس که چیرې دوستانو دلته تاسو ته خپل فیسبوک آی ډي نه راړوي، نو لاندې ګوره بیا موږ سره اپشن دی وایي I am not in this list. په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو، اوس ګوره تاسو ته به دلته کېدای سي فرینډز نوم راوړئ، وایي د خپل فرینډ نوم کې ولیکه. یا که چیرې تاسو ته نوم نه راړوي، نو بیا به تاسو ته ډیټ اف برث راوړوي، وایي تاسو خپل ډیټ اف برث کې ولیکئ، هغه میاشت کې ولیکئ. یعنې تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته کوم ډیټ اف برث ورکړی وي، هغه ډیټ اف برث دلته کې ورکړئ. ما مثال خپل فیسبوک آی ډي ته فروری میاشت ورکړی، ما ته خو یاد ده. که چیرې تاسو ته دوستانو دغه هم نه یاد، نو دغه 3 غلط کې ولیکئ. بیا تاسو ته دلته د فرینډز نوم راړي، وایي تاسو خپل د فرینډز نوم کې ولیکئ. تاسو یې مازې خپل د فرینډز یو نوم کې ولیکئ دوستانو، نو تاسو ته به ستاسو آی ډي ډایرکټ راوړوي. اوس ګوره ما دلته فروری کې ولیکئ، سمپل په سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، ګوره دغه آی ډي موږ ته دلته دستي راوړوله. دغه آی ډي څه ده، ستاسو ده، تاسو ته خپل ډیټ اف برث یاد ده. اوس دوستانو که چیرې تاسو 2-3 وارې غلط ډیټ اف برث کې وایي، بیا تاسو چې فرینډز د نوم پوښتنه کوي، تاسو خپل د فرینډز نوم راکړئ، بیا تاسو خالي هغه نوم کې ولیکئ. دلته به تاسو ته ستاسو آی ډي راوړوي. په یس کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په یس کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ، کوم ایمیل اډرس یا موبایل نمبر تاسو ورکړی وي، هغه به دلته راوړوي. په کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ، نو هغه ایمیل اډرس یا هغه موبایل نمبر ته به کوډ لاړ شي، هغه کوډ به دلته دوستانو تاسو کې ووایي، نو تاسو ته به ستاسو د فیسبوک آی ډي څه ده هغه خلاصه شي. ځکه دوستانو داسې ډېر کسان ستاسو خپل فیسبوک آی ډي جوړه کړې وي، خو هغه موبایل نمبر
نمبر جنیر وي هغه ایمیل اډرس جنیر وي سدي وس په کوم ایمیل اډرس جوړ کړی دا او په کوم موبایل نمبر جوړ کړی دا نو دغه طریقې په سره دوستانو تاسو په ډیره اسانۍ سره هغه موبایل نمبر هغه ایمیل اډرس پیدا کولای شئ کوم څه تاسو خپل فیسبوک آی ډي جوړ کړی وي او د دې طریقې په سره په ډیره اسانۍ سره هغه آی ډي بیرته بیا تاسو خلاصولای شئ کوم چیرې ویډیو خو کې سوي ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه د طریقې چې فائدہ واخلي نو ملګرو په نرخصه کاسته ویډیوګانې کې په دواګانې کې مې ساتي د خدای پامان